د پولیسو ملي تخصصي روغتون کې د صحي کتابچو د ویش بهیر پیل شو. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. د کورنیو چارو وزارت د روغتیايي چارو لوی ریاست یو ابتکار وکړو. دغه ابتکار د کتابچې جوړول، په هغې کې د ټولو مربوطه خلکو چې د کورنیو چارو وزارت د روغتیايي چارو لوی ریاست ته خدمات مربوط دي، د هغې اشخاصو درج کول، د هغې تعینول او په هغې کتابچه کې دوی ثبت کول او آینده کې هغې ته خدمات وړاندې کول. نو په دغه برخه باندې تقریبا په میاشتو کار وشو چې الحمدلله نتیجه یې مثبته شوه. د کورنیو چارو وزارت مقام او رهبرۍ د هغه د ټوله پروسه د نظر نه تېره کړه. کوم ځای کې چې مشکلات و، نواقص و، هغه نواقص او مشکلات یې لرې کړل او د هغې د تصحیح نه وروسته یې په دې فیصله وکړه چې دغه کتابچې د کورنیو چارو وزارت ټول پرسونل ته توزیع شي. د کورنیو چارو وزارت د روغتیايي چارو لوی ریاست د پولیسو ملي تخصصي روغتون مرستیال وویل چې په دې روغتون کې د ناروغانو د ښه خدمت او درملنې د کیفیت د لوړوالي په موخه د صحي کتابچو د ویش بهیر په منظم ډول پیل شو. نن الحمدلله هغه صحي کتابچې توزیع کړې او شروع یې وکړله. اول یې د خپل ریاست نه شروع وکړه چې نن ورځ د روغتیايي چارو لوی رئیس خپله یوه صحي کتابچه ځان ته واخیستله او جوړه کړه. دغه صحي کتابچه د ټولو روغتیايي چارو لوی ریاست د خدمو دپاره لکه مرکز کې په ولایتونو کې چې موږ کوم کلینیکونه لرو، دا کتابچې د ټولو د وزارت داخلي د منصوبینو دپاره موږ توزیع کوو. هغه زیاته کړه چې د صحي کتابچو د ویش له لارې هر پولیس او منصوب د هغې کورنۍ غړي د خپلو ناروغانو د بشپړ تاریخ یوه کتابچه ثبتیږي چې دا کار د ډاکټرانو لپاره د ناروغانو د پخوانۍ درملنې په درک کولو کې ډیره زیاته مرسته کوي. د پالیسۍ معاونیت او د احصایې معلوماتي سیستم مدیریت په ګډ کار د روغتیايي کتابچو جوړولو پروسه پر مخ بوتله او جوړه شوه. د یادولو وړ بولم چې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او استراتیژۍ معاونیت او د مخابرې محترم ریاست په همکارۍ روغتیايي کتابچې چاپ شوې او نن رسما د ساحې عمومي ریاست کې توزیع شروع شوه. ډیر زر به انشاءالله دا لړۍ په مرکز کې قطعاتو ته او له هغه وروسته په ولایاتو کې قطعاتو ته هم ورسیږي. توزیع کتابچه سی فامیلی برای منصوبین قوای پلیس شامل افسر، ساتانمند، مامورین ملکی و سربازان میشن. فقط مسئولین اکادمی پلیس و اجیران صرف خودشان مستحق تداوی شمرده میشن. بس د صحي کتابچو ویش موږ ته دا اسانتیا برابروي چې د کورنیو چارو وزارت د ټولو منصوبینو او د هغو محترمو کورنیو د اشخاصو لپاره د ثبت مرحله په منظم ډول ثبتیږي. دا کتابچې خپل اسانتیاوې لري د روغتیايي په چارو کې. که یو منصوب د وزارت داخلي دا کتابچه واخلي، کوم فامیل غړي چې مستحق بلل کېږي طرز العمل مطابق، د هغوی ټول مشخصات، نوم، شهرت دا پکې ذکر کېږي، عکسونه هم، او ټول منصوبین د وزارت داخلي چې دا کتابچه د صحي اخلي باید تذکیره ولري. خپل هم تذکیره ولري هغه منصوب، فامیل هم باید تذکیره ولري. کوم کسان چې طرز العمل مطابق د تداوی مستحقین دي هغوی ته موږ کتابچې ورکوو. په هغه کتابچه کې هر منصوب د وزارت داخلي هر فامیل کولی شي چې که چېرته دا منصوب حاضر هم نه وي، کورنۍ کولی شي دا کتابچه واخلي، که په مرکز کې وي که په ولایتونو کې وي، د روغتیايي چارو لوی ریاست د کلینیکونو او شفاخانو ته کولی شي مراجعه وکړي او خپله درملنه په ډېره اسانتیاو سره د همغه صحي کتابچې له مخې نه وکړي. له دې لارې موږ کولی شو چې د استعلام پروسه ختمه کړو او د اشخاصو د اسنادو په مشخصه توګه تحلیل کړو او ورته د ښه خدمت وړاندیزونه وکړو. د پولیسو ملي تخصصي روغتون معاون په وینا دغه بهیر د پولیسو د منصوبینو او د هغو د کورنیو لپاره ځانګړی شوی دی او په وړیا توګه ورته ویشل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د روغتون د احصایې څانګې ته هم دا زمینه برابروي چې د ناروغانو په کچه او درملنې په کیفیت او د کورنیو روغتیایي اړتیاو کره څارنه وکړي.